علیکم. د قرآن او تجوید د زده کړې لسم درس ته ښه راغلاست. په تېرو 9 درسونو کې مو د تجوید ضروري مسایل ټول بیان کړل. که چیرې هغه ضروري مسایل چې مو بیان کړل تاسو زده کړئ او په قرآن کې یې تطبیق کړئ، نو قرآن مو په ډېره ښایسته او سمه بڼه تلاوت کوئ. په ننني درس او په راتلونکو درسونو کې غواړم تاسو ته هغه مسایل چې مو په تیوریکي بڼه ویلي وو په عملي بڼه تاسو ته وښایم. یعنې قرآن کریم زه تاسو ته تلاوت کوم او هغه مسایل چې په تجوید پورې اړه لري هغه زه تاسو ته ښایم چې دغه توری دغه کلمه په څه ډول باید ادا شي. په ننني درس کې غواړم تاسو ته د فاتحې سورت او د اخلاص سورت تشریح کړم سره له ټولو تجویدي مسایلو. ویډیو تر پایه سره وګورئ. لومړی غواړم د سورت الفاتحه یا د الحمدلله شریفې سورت تاسو ته بیان کړم د تجویدي مسایلو په نظر کې نیولو سره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. که چیرې تاسو اعوذ بالله ته پام وکړئ، د اعوذ بالله په لومړي سر کې د حمزه توری راغلی دی چې د ستوني په بیخ کې ادا کېږي او وروسته له هغې څخه د عین توری راغلی دی چې هغه د ستوني په مابین کې ادا کېږي. یعنې داسې باید تاسو ونه وایئ لکه بعضې خلک چې وایي اعوذ او نه اعو، یعنې حمزه د ستوني په بیخ کې تاسو ادا کوئ او عین د ستوني په منځ کې ادا کوئ. اعوذ بالله. بالله د الله پاک نوم دی، د الله پاک نوم راغلی دی او د هغې څخه مخکې د ب توری زیر لري. نو د الله تعالی د نامه په حکم کې موږ په تجوید کې دا ویلي وو چې د الله تعالی نوم که چیرې د الله تعالی له نامه څخه مخکې زیر راشي نو موږ به یې نری وایو، او که چیرې زور او پیښ راشي نو موږ به یې ډک وایو. یعنې که چیرته ډک داسې یعنې بالله، یعنې غلطه بالله، بالله باید نری ادا کړو. من الشیطان. من الشیطان په شین به زوره والی ځکه چې شین شد لري، نون به ورسره جنګوئ او د طا توری به ډک ادا کوئ، داسې به نه وایئ چې تانې طانې. من الشیطان الرجیم. الرجیم وګورئ د را توری به هم دلته ډک ادا کوئ ځکه د را توری زور لري. د را د تویو په حکم کې مو دا ویلي وو چې د را توری که زور او پیښ ولري ډک به یې ادا کوو او که زیر ولري نو نری به یې ادا کوو. نو دلته زور لري او شد هم لري، یعنې زور باید پرې راشي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. راځم د بسم الله آیت ته. بسم الله. بسم الله وګورئ د الله پاک نوم چې دلته راغلی دی باید د الله پاک نوم دلته نری ادا شي ځکه د هغې څخه مخکې زیر راغلی دی. بسم الله باید ونه ویل شي. الرحمن او د را توری هم دلته ډک ادا کېږي ځکه چې زور لري او ح د ستوني منځ کې ادا کېږي. ح د الله پاک د نامه ح چې د هغه د ستوني په بیخ کې، اما د رحمان ح چې ده هغه د ستوني منځ کې ادا کېږي. الرحیم. الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا په ښه بڼه ادا کول. الحمد وګورئ الحمد لام قمري لام دی چې لام دلته ادا کېږي ځکه ح قمري توری دی. که چیرې شمسي لام وای بیا مو لام نه ادا کولو الحمد مو ویل، اما دلته لام قمري لام دی نو لام ادا کوو. الحمد لله. لله نه وایو، د الله پاک نوم نری دلته ادا کېږي ځکه مخکې د هغې زیر دی. ربي. ربي وګورئ د را توری زور لري باید ډک ادا شي او په با باندې فشار راوړل شي ځکه د با توری شد لري. رب العالمین. وګورئ عالمین عین باید د ستوني منځ کې ادا کوئ. عالمین. وګورئ د مین په توري کې د مین په کلمه کې که چیرې تاسو دلته یو الف دلته مات کولو یعنې اوږدولو مو تر اخره پورې همداسې یو الف اوږد کړئ، یعنې الرحمن الرحیم یو الف اوږد کړئ. اما که چیرې دا تاسو ډېر اوږد کړ مثلا رب العالمین بیا تر اخره پورې ټول همداسې اوږد ووایه، یعنې مد مو که پکې اوږد کړ نو تر اخره پورې مد اوږدوئ، اما که مد پکې اوږد نه کړ په لومړي سر کې تر اخره پورې په همدې ډول سره ادا کړئ.
الحمد لله رب العالمين. الرحمن دا توقر لام شمس دي الرحمن بعد وانا باي الرحمن ذكا دراتو الشمس دي شمس توري دي حمزة دراس رجنگي را داكمل كي ذكا سوال لدي الرحمن الرحمن نوايسي الرحمن داك بي واي دراتو الرحيم دتا هم با دراتو داك دا شاب راس زورا بسرش ذكا راس شاد لدي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقرب يوم الدين كي دي ميم تورا دال سر جنگيگي او لام نويلتي يعني يوم الدين بعد ما نويلتي يو لقر شوى يوم الدين دي اما ويلتي يوم الدين نا ميم دي دال سر جنگيگي او بدال باند زورا دي داسو بعد ما نويلتي نارمش يوم الدين يوم الدين يوم الدين إياك پیا زور ازي او یا مخرج متوسط ویلو چې د ژبې په منځ کې دی إياك نعبد وإياك دلته هم پیا زور ازي نستعين اهدنا الصراط وګورئ د ها توری یعنی کوچنی ها د ستوني په بیخ کې بیا ادا کوي بنوي اهدنا الصاد بدک وای او زور به هم پیراولې ځکه شد لري اهدنا الصراط را به هم ډکوي ځکه زور لري او د طا توری چې همیشه ډکیږي هغه به هم ډک وای داسې بنوي لکه اهدنا الصراط طا ډک بعد ادا شي المستقيم صراط الذين حمد الصاد توري ادا کیږي حمد الطا توري صراط الذين انعمت عليهم وګورئ په انعمت کې نیم ساکن دی وروسته له هغې څخه د عین توری یعنی حلقي توری راغلی دی چې دلته اظهار کیږي یعنی انعمت باید ونه وایي چې اخفا وکړي بلکې اظهار باید وشي یعنی واضح شي غیر غاین دا کده کیږي همیشه غیر دلته بران را یوای ادا کوي ځکه زیر لري غیر بنوي غیر رین را یوای مغضوب که هم غاین او دال دا کده کیږي عليهم ولا الضالين ولا الضالين کې کچېرې تاسو پاملرنه وکړئ د لام توره د ضاد سره جنګیږي او دلته د کوم الف چې راغلی دی ولا الضالين باید ونیول شي ځکه چې د ضاد توره د شمسي توره له جملې څخه دی او لام نومیل کیږي او په ضاد به زور تاسو راولئ او ضاد مخرج چیرته وو د ضاد مخرج د ژبې له اړخ څخه وو یعنی کله چې د ژبې اړخ تاسو به د ژبې اړخ د ازراسو له غاښونو سره لګوئ هغه غاښونه چې تاسو ډوډۍ ورباندې ژوئ ولا الضالين او دلته به درې الف یا پنځه الف په مد هم کوي یعنی لنډ به نه وایي چې ولا الضالين بلکې دا باید اوږد شي ځکه دلته لازم مد کېږي لازم مد مو داسې ویلی وو چې که چیرې د مد توری راشي او د هغې څخه وروسته مشدد توری راشي نو دلته وګورئ لام توری چې دی شد لري او د هغې څخه مخکې الف راغلی دی چې هغه ساکن دی او د هغې څخه مخکې ضاد راغلی دی چې هغه زبر لري نو دلته لازم مد کېږي یعنی حتما دلته باید تاسو مد وکړئ ولا الضالين لنډ باید ادا نشي اوس تاسو پاملرنه وکړئ چې زه د سورت فاتحه تاسو ته ټول تلاوت کړم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. داو د فاتحې د سورت تلاوت. بل سورت تاسو ته بیانوم د سورت اخلاص، ځکه سورت اخلاص هم ډېر ثوابونه لري او دا سورت که چیرې تاسو 3 ځلې تلاوت کړئ، یعنې 3 ځلې ووایئ، داسې معنی لري لکه ټول قرآن کریم مو چې ختم کړی وي، یعنې تلاوت کړی وي. او بل دا سورت چې دی ثوابونه ډېر لري، ځکه په دې سورت کې د الله تعالی د وحدانیت او د هغه د یووالي، یعنې چې هغه یو دی، شریک نه لري په خپله پادشاهۍ کې، نه څوک ورڅخه پیدا شوي دي، نه دی له چا څخه پیدا شوی دی. دا مسایل بیان شوي دي چې تاسو ته یې تشریح کوم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله. وګورئ په هو الله کې د الله پاک نوم به ډک ادا شي، هو الله ونه ویل شي، هو الله، ځکه د هغې څخه د الله پاک له نامه څخه مخکې زما راغلی دی. احد، په احد کې که چیرې تاسو ودرېږئ، یعنې دلته وقف وکړئ، دمه وکړئ، قل هو الله احد، د دال په توري کې قلقله کېږي. قلقله مو د تجوید په درسونو کې داسې ویلې وه چې که چیرې د قاف، تا، با، جیم او دا توره چې دا د قلقلې توري دي، که چیرې دا په قرآن کریم کې راشي او دا توري ساکین وي، نو موږ به هلته قلقله کوو، یعنې په د دغه تورو د ادا کولو په وخت کې به په مخرج کې ټکان راولو، یعنې خوځوو به یې. نو دلته دال چې دی ساکینېږي، ځکه چې په کوم تورو باندې موږ وقف وکړو ودرېږو، هغه توری خپله ساکینېږي، یعنې داسې نه وایو چې احدون، ځکه دلته دال دوه پېښونه لري. احدون په هغه وخت کې ویل کېږي چې موږ تېرېږو، اما دلته که چیرې موږ وقف وکړو نو دلته موږ احد دال ساکنوو. نو که چیرې دال ساکن کړو په دال کې قلقله کېږي، داسې باید ونه ویل شي چې احد، 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 قلقله باید وشي، هغه هم لویه قلقله، ځکه لویه قلقله هغه قلقله وه چې د یوې کلمې په پای کې به کوم توری د قلقلې راغلو. قل هو الله احد. احد د احد ح به هم د ستوني منځ کې وایي. الله، الله به هم ډک وایي، الله به نه وایي، الله باید ادا شي، ځکه د هغې څخه مخکې چې زبر راغلی دی، حمزه راغلی د هغه زبر لري. الله الصمد، په صاد به زوره ولې ډک به ادا کوئ، او د دال توری دلته هم باید قلقله پکې وشي، ځکه دلته هم دال ساکنېږي. الله الصمد، مد، مد ونیول شي، مد. لم یلد، دلته هم دال ساکن دی، باید قلقله وشي، لم یلد، یلد. ولم یولد، وګورئ په یولد کې تبعي مد کېږي، یعنې هغه مد و تبعي مد چې کله به د مد توری راغله او د هغې څخه به مخکې د واو څخه به مخکې پیښ راغللو، د الف څخه به مخکې زوا راغللو او د یا څخه به مخکې زی راغللو. نو دلته په یولد کې هم د واو دی ساکن دی او د هغې څخه مخکې پیښ راغلی دی، نو دلته موږ داسې نه وایو چې یولد، لږ باید اوږد کړو، یولد، یولد. ولم یکن له، وګورئ په ولم یکن له کې نون ساکن دی او د هغې څخه وروسته لام توری راغلی دی. لام توری د ادغام له تورو څخه دی، یا، را، لام، میم، واو او نون. یرملون په کلمه کې به چې راټول شوي وو دغه توري د ادغام له تورو څخه وو، یعنې دلته موږ داسې نه وایو چې ولم یکن له، لیکل شوی یکن له دی، اما نون دلته باید ادا نه شي، ولم یکن له، نون دلته نه ادا کېږي، دلته ادغام کېږي، یعنې نون له لام سره یو ځای کېږي، مدغم کېږي، د دوو تورو څخه یو توری جوړېږي. ولم یکن له، وګورئ په لهو کې هم موږ یو الف مد کوو، ځکه دلته چپه پیښ راغلی دی، لهو، داسې به نه وایي چې ولم یکن لهو، لهو کفوا ون. وګورئ دلته واو دوه ځوانونه لري، تنوین راغلی دی، له تنوین څخه وروسته د ستوني توری راغلی دی، یعنې حلقي توری حمزه راغلی ده. دلته موږ باید اظهار وکړو، یعنې داسې ونه وایو چې کفوا احد، اخفا باید غونه ونه شي،
کفوا احد باندې وویل شي او په احد کې هم په دال کې باید قلقله وشي. ولم يكن له كفوا احد. یو ځل تاسو پام وکړئ چې زه له سره تاسو ته تلاوت کړم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دا د سورة اخلاص تلاوت چې تاسو ته مې بیان کړ. که چیرې وغواړئ تاسو دغه سورتونه او دغه مسایل تجوید په عملي بڼه په ښه ډول سره تاسو زده کړئ، نو تاسو باید هغه ډېر تمرین کړئ، له ځان سره ډېر تلاوت کړئ، ځکه دا یو مهارت دی. مهارت غیر له تمرین څخه بل ډول نه زده کېږي. نو تاسو حتما له ځان سره څو ځلې څو ساعته دغه سورتونه تکرار کړئ او هغه مسایل چې په تجوید کې مو زده کړي وو په تیوریکي بڼه دلته یې تاسو عملي کړئ. زه نور درسونه هم تاسو ته په ویډیو بڼه ډکومه. که چیرې تاسو وغواړئ دغه ټول درسونه ترلاسه کړئ، نو زما د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او زنګوله هم فشار ورکړئ ترڅو هره ویډیو چې زه اپلوډ کوم تاسو ته هغه ویډیو در ورسیږي. او که کوم نظر کوم وړاندیز لرئ هغه هم له موږ سره شریکوئ. په پای کې تاسو ټولو ته بریا غواړم په ژوند کې. الله جل جلاله مو مل شه.